نورستان په یوه ځنګل کې د اور دوام خلکو د طالبانو پر حکومت د مرستې غږ کړی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس یې په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلې اور لګېدنې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې ځوانان د بل شوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډیر دی، وژل د هغوی له توانه وتلی کار دی. نوموړي وویل اور که مافي سابق د غځېدو په طرف روان دی، خلک لګیا دي چې اور مړ کړي خو د خلکو له توانه وتلې ده. البته موږ له مرکزي حکومته غواړو چې د اور وژلو خاصې قطعې باید راولېږي. له دې سره سره دلته د محافظت قطعې باید جوړې شي، خلک باید محفوظه شي چې ځنګلونه وساتل شي.